لا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل روزه د اور پر وړاندې سپر دی. روزه لرونکي باید جاهلان او بدې خبرې ونه کړي. کچری بل شخص د روزه لرونکي پر وړاندې بدې خبرې وکړي او یا هم ورسره په جنگ شي، باید ورته ووایي چې زه روزه یم او زیاته یې کړه قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما روح یې په لاس کې دی. د روزه لرونکي د خولې خوشبویي د مشکو څخه هم خوشبویه ده. الله تعالی فرمایي روزه لرونکي خوړل، څښل او جنسي تعمیلات زما لپاره پرېږدئ. روزه زما لپاره ده او د هغې اجر او ثواب هم زه ورکوم او هره نیکي 10 برابره ثواب لري. بخاري 4980. هیله ده چې شیر یې کړئ تر څو له ټولو مسلمانانو ته ورسیږي.